که واجپای دی او کاره بلا ده خو 90 کروڑ دنیا صدر کړی او دی ور روان دی صاحب هلکه هلته به ده ته سلوک نه کېږي چې د فوج په دغه کې وردی کې ورشي د ویل زه صدر شیرواني واچوله هلته به سلوک ورته وشي نو واجپای ته روان دی واجپای ته روان دی او د کشمیر خبره به کېږي او د کشمیر د امیر صاحب په توپه ولګېدی کشمیر نه تاسو څه جوړ کړي کشمیر خو که آزاد شو که پاکستان ته ملاو شو پکې ریسټیشنونه به جوړ شي مری او نتګلی به ترې جوړه شي لکه سوات چې د والي سوات نه آزاد شو او په بحرین او مدین کې ورشه ټول اوړی د زنا ډیپوي ټول اوړی هر یو ډله ځان سره یو دمه روانه کړي او نتګلی او مری او مدین او بحرین ته بوځي ټول اوړی کشمیر هم یخ ملک دی که آزاد شو تاسو د سوټای زامن خو نه شئ ورتلی خو که ورځي هم دا غټ غټ سنډاګان او دا میخې به ورځي او پکې به نو جهاد روکئ صدر صاحب روان دی په کشمیر به 50 کاله وشو چا کې چې ایمان وي ایمان داسې لکه په کابلیانو کې چې ایمان و روس د دنیا سوپر پاورو او دی ببرسر او ببرګیرو دله نیست نابود کو که نه ته دا کشمیر اوس دی مجاهدینو او دی طالبانو ته پرېږده که دی درته په 10 ورځې کې لړه نه کړو نو زما دا ګیره کړی کشمیر کې زمونږ فوج ورننوځي 100 میله مزل پکې وکړي هلته امریکې نه آډر راشي چې رسته شوي که نواز شریف پروردګار په کینسر مرض گرفتار کړي ننوتي پکې او تنه بیا واپس کړه د امریکې په وینا که دې قوم له پرېږده نو زما عزیزانو اوی من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد بلچه بلا سمجھاڑم ما سره چې سکی د خپل یارو را سره کوي من سره چې سکیږي زمونږ د ملک حکومت را سره کوي په دې 50 کاله کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی بس بله خبره نشته د ډاکه بنگال خبره ولې نه کوئ بنگال هم موږ سره وکړ وکنه چا کټ کړو بنگال ولې واپس نه لیا خو په تقسیم کې تاسو ته ملو شوی نو بس بله خبره نشته بیا به په کشمیر به خبره کېږي په کشمیر به خبره لیڈران صاحبان هم صاحب ادب توپے کشمیر پہ بات ہوگی کشمیر پہ بات ہوگی دلته قوم وګوره دا څه بني ادم دی د شپې کې خوب نشو کولی په دې کوڅو کې به دي پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد چا یو د مور میړه ودرولی دی چا بل د مور میړه ودرولی دی پلانې زنده‌باد کورونه ټول لړل په پوسټرو باندې خدای ته وګورئ په خړ سیلاب یو رسئ خو چې وخت راشي ووټ دی ولی ورکوي چار میړه ښځې له جوړې که خو خلک خو د خوبه مه وباسي په 2 بجې به ور دروازې وټکوي ووټ ته فلاني له ورکه ووټ فلاني له ورکه دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی یا دا څه خلک که مشران دي هغه داسې دي که کشران دي هغه داسې دي ښځې صاحب اوس راته دې مولانا وویل په اشنغر کې ټولې ښځې ولاړې دي دا آواز خو د اشنغر نه شوی چې مینګه پښتانه شوی که نه مینګه پښتانه یو ترې پرونی مالکه ستا خورم منبره شوه ویل جي امه پوس شوه امه پوس بې مقابلې شوه ملخدا خو ډېره غوړه ده مقابلې شوه دا به سړو کې نه کېږي سړو کې به میټینګونه نه کوي ښځو ته د مخې راوځي په بنو کې 33 ښځې پاس شوي ښځې او نر او برېده بس ما ته اوس یو مثال را یادېږي چې پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پېښه پیشو بزرګه ده میاو 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 ته ورته مږه وښایه لږه چې مږه وګوري ته بیا د پیشو توپونه وګوره نه چې ټول زبرګان یې ماما خو سپېښ در باندې نه سپېښ در باندې برګي مرګي نشته یا خو منځونه پرېږدئ ځئ چې څه کوي هغه ګیرې میرې لرې کې یاسین په مخ واښه ټومبلي دي او که کوئ نو داسې لمونځ به کوئ چې په هر لفظ کې به د خدای ته توجه وي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې زه د تحیې لفظ ترجمه به درنه تپوس کړو ویلي نو څه معنی ده تحیه څه ته وایي سرونه ټیټ
تاسو د څه سره جوړېږئ؟ ظالم کوتک یې ستاسو دا غوږونه ما تاسو کوی ته د ملا څه ملا خو چې څنګه مای وي اسې جی څنګه قوم دی داسې ملیانم تحیه لفظ ترجمه به وایي چې پرېږدم هم نه وایه ماما څه داسې کېږي ته وایه نکري دي په سر هم لګولي او په ګیره دې هم لګولي یعنی څومره دې ځان په عذاب کړی وایي که نه په دې ګیره کې چې نکري دي ورمنډې درځي تحیه لفظ ترجمه دی چې باري دي ما پسې به کنځلې کوي دلته یو پریدي چېرته مونځ کړی نو هغه چې بار وه ما څه پوښتنه کړې وه نو بار خلکو ته لګیا دی چې مارا لڑکا دا اوس څه ملوا ده په تقریر کې د خلکو خونې لا پتې ویرړي او زه ورپسې روان وم چې دا اوس څه ملوا ده په تقریر مونږ ټول شرمېدلي اول شرمېدلی زه یم او راپسې شرمېدلي تاسې عزیزانو تېره جمعه باندې د متقي باسو چې متقي چاته وایي یو خو زمونږ خلکو چاته متقي ویل دي او یو د الله پاک چاته متقي ویل دي مونږ خلک خو هسې چې یو مونځ دی چېرته وکړي نو مونږ ورته وایي فلانی سړی ډېر متقي دی متقي هغه دی چې کوم د الله تعالی د وینا او په معیار باندې برابر وي نو لومبنی صفت د متقي چې دی هغه داو چې یؤمنون بالغیب متقي چاته وایي چې ایمان بالغیب لري دویم صفت د متقي دا دی چې ویقیمون الصلاة منځ به کوي عزیزانو نن منځ ډېره دنیا کوي خو په دې به سوچ کوئ چې هره شپه په وترو کې چې تاسو اللهم ان وایي نو هغې کې دا یو لفظ وایي چې ونخلع ونترک من یفجرک زه هغه خلقو سره تعلق نه جوړوم او تعلق نه کوم ورسره چې کوم خلق ای الله ستا نافرمانه کوم خلق چې ستا نافرمانی کوي هغې سره زه تعلق نه جوړوم هره شپه خدای سره دا معاهده کوئ نن زمون تاسو وګورئ چې تمام تعلقات چې دي هغه خلق سره دي چې کوم خلق د الله نافرمانه دي کوم خلق چې د الله فرمانبردار دي هغه خلق مونږ ته سړیم په نظر نه راځي نو یو هره شپه خدای سره دا وعده خلاف هر مونځ گزار کوي بل په هر مونځ کې خدای سره تاسو دا وعده کوئ چې ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله زه عبادتم تعالی کوم او امدادم تا نه غواړم یا الله بے لتا زما څوک معبود نشته او بے لتا مې بل څوک امدادگیر نشته ځان ته وګورئ په مسلمان دنیا کې بدر توخم چې د الله نه سوا قبرونو ته سجدې کوي ما په خپله په دې سترګو لیدلي دي چې د الله نه سوا انسان ته سر په خپو کې کېږي او سجده ورته کوي دنیا ما لیدلي به او درته به هم ښیم نو ایاک نعبد و ایاک نستعین ته چې وایې خدای ته نو ته دروغ وایې دا درته په منځ کې خیمه چې په مانځه کې ته الله سره کومې معاهدې کې ستا ټول ژوند د هغې خلاف ورزي ده زما عزیزان یو سبحانک اللهم چې تاسو شروع کوئ په منځ کې نیت وتړئ او سبحانک اللهم باندې شروع کوئ دا سبحانک اللهم په اصل کې دا چې سبحانک یا د عربي تحقیق ده چې سبحانک یا الله د دې دا معنا ده چې پاکی د تعالی را اے خدایا بس اس سبحانک اللهم ولیکو قانون دا ده چې یہ حرف ندا دا حذف شو او د دې په بدل کې میم مشدده راوړو نو سبحانک اللهم نه د سبحانک یا الله نه سبحانک اللهم یہ لری کړه او داغه بدل کې میم مشدده راوړو د دې فائدہ څه شو فائدہ دا شو
چې اول سبحانك اللهم یا الله صرف دا معنا وا چې پاکی د تعالی رہے خدایا. اوس په دې مين کې دا فائدہ شو چې اللهم معنا دا شو چې پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا. یعنی دا مين چې ده دا مستجمع ده ټول صفاتو د پروردگار عالم. نو استاد چې سبحانك یا الله ډیر خناکو که سبحانك اللهم ډیر خناک. استاد په ایمان وای چې مونږ څو وخت نیت تړو الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك یعنی دې تم سوچ می چې سبحانك اللهم ته او استاد زړه کې دا راشي چې پاکی د تعالی را د ټولو صفاتونو مالک خدای. دا مو په زړه کې مراغلي ها وای کنه سړی ته مې بل ورځ مال لکه خدي دي سودي ولدا یوې دم خدای بیخ بنیادو باسي تلاوي چې سودي یوې نن خلق په اور کې پراتی که خدای دې خزله د چرګو مرض راولي دې خدای ملک په مخ. اوس خدای دې دا مهربانيو کې په دې ملک باندې چې د جنرال مشرف خو صدر شو او دا دعاو کې چې خدای پاک خزا وزیر اعظم کی چې سم رنگ راوړي دا ملک. ولکه بے نظیر وزیر اعظم کې دې شنو دانش کېږي سم کار دی چار سي پکور کې او خواخي وزیر داخله شي هغه ساړي ماړي والے ځان تیار کړي سب ملک سب بني آدم شي. اوس تاسو سوچو کوي ځان چې زه دې غریب دنیا تاریان چې په هر رنگ کې په الله عذاب نازل په هر رنگ که چابڑے خرسئی پہ عذاب نازل دے کہ پہ گاڑی کے سبزی خرسئی پہ عذاب نازل دے کہ دکاندار دے پہ عذاب نازل دے پہر رنگ کی پہ عذاب نازل دے پہر رنگ او دا دا چا دلاسا دا سرمایہ دارو دلاسا دا خانانو نوابانو دلاسا دا مالدارو دلاسا پہر رنگ کی پہ عذاب نازل دے. اس دا دین بھی اللہ دا عذاب پیس کی تاسو گو رہی چرتا چی خان اور باپ ولاڑ دے نو غریبان ورته ټوکرای ټوکرای کیږي چې خان لوټ ور کوي خان لوټ ور کوي خان لوټ ور دا غریبان ورته ګرځي کنه دا سم کار چې دا خدای په د مسور دالم ګران کړ د چانو دالم په ګران کړ خدای په ټیپرم ګران کړ خدای په جندل قوم د پیغمبر وینا خو دروغ نه ده. کما تکونون یؤمر علیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې بدر باندې امیران راځي څنګه چې یی داسې بدر باندې حکمران راځي ځان ته وګورئ. زمونږ یا کنعبد و یا کنستعین کم خلاړو خو د بل نه د امداد په تمه ما کنه چې را سره به څوکي نو یا کنعبد و یا کنستعین دی بیا په دروغ په دې موږ کې چې څومره فش غلطه تاسو کوي پناه په خدای که اهدنا الصراط المستقیم تورزه دروغ وای که یا کنعبد و یا کنستعین وای دروغ وای که سبحانك اللهم وای دروغ وای. پزړه کې دې دا ناراضي چې پاکي د تعالی را د ټولو صفاتونو مالک خدا پزړه کې دې دا نو دا سمون شو. استاد نه زه تاسو کوم چې په قاعده سو وخت کې نه التحیات شروع کوي. تحیه په عربي کې څه ته وایي وای لفظ تحیه التحیات نو تحیه په عربي کې څه ته وایي دا بس دا کوي بیا به بل جمعې نه درته تاسو کوم که زندگی وا نو ماته به خای چې تحیه په عربي کې څه ته وایي چې ستاسو سوچ او تصور نه یو بندل چې تکې نه او سوال ته کې سب تفصیل ورته لګیا الله لا تکې ناشته او سوال ته کې او سچ ورته نو پاغي تخپل نه پويږي نو خدای به در کی څنګه پويږي نه ته نو عزیزانو موږ سره چې نن سکیږي دا زمونږ د خپل اعمالو نتیجه ده. اعمالکم عمالکم اعمالکم عمالکم عملونه ستاسو چې دي دا ستاسو حکمرانان دي ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي. نو نن په دې ملک چې د بی دینه د بی حیاتوب د بی غیرتوب سیلاب رالوته ده دغه وجه دا چې مونږ تباہی د مولا بچی تباہ دي د پیر بچی تباہ دي د سید بچی تباہ دي د اجی بچی تباہ دي. وګورئ نو زما عزیزانو سوچ کوئ قسم په خدای دی چې عمر لا بجاړی بیا دا منځونه دي تاسو زمونږ دا منځونه به په قیامت کې داسې
د غونډس کې غوندې زمونږ په دې مخ راوویشتی شي چې په دې منځونو ته مانه جنت غواړي چې په اهدنا الصراط المستقیم نه پوهېدې او په ایاک نعبد و ایاک نستعین نه پوهېدې په تحیاتو نه پوهېدې په الله سبحانک اللهم نه پوهېدې دا مونږ دې مال راوړی دی تاسو په ایمان ووایئ چې په خراب کاغذ او په سخا کاغذ درخواست یو بابو ته ولیکي بابو به دې په ټکي مردار کی که نه چې دا زما حیثیت دی چې په دې کاغذ دې ماله درخواست راوړی افسر خو لا پرېږده بابو له نو په خراب اخلا چې ته خدای له منځونه پیش کې دا به ستا په دې مخ نه درولي د یو یو ټکي به پوښتنه کېږي چې دې ټکي متعلق ستا څه تصور په ژوند دې ټکي متعلق څه تصور دې ټکي متعلق یو ټکي نو که نور خلک ګډوډ دي او تباه دي دا منځګزار خو چېرته بني ادم شي که نه پرون یو خان لګیا و د زمونږ دکان وایي مونږ به مونږ له درځي جومات له خو فکس ټایم باندې به مونځ کې چې په لاره ځي دلته نو داسې ځي لکه کارغه داسې رواني که فکس ټایم باندې مال فکس ټایم به ستا په دې صوبه درو منډم که جومات کې مې وکړه تاسو خیال را نن چې جومات یې ټیک ټایم باندې ټیک خدای ته وګورئ بني آدم شئ خدای ته رجوع شئ کینی تباه به شئ هغه ژوند هم تباه شي چې کوم ژوند به خدای سره ټول تېروئ په خدای مین شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ او زه د جناب محمد رسول الله د عشق کور کوي اوس دا لفظ حمد چې دی دا د الله نه سوا بل چاته استعمالولی نشي ته انسان ته نشي ویلی چې زه ستا حمد ویم حمد صرف د الله خاصه ده علما لیکي چې دا الحمد کې لفظ حمد چې دی دا دومره اوچت لفظ ولې انتخاب کړی شو د الله د تعریف لپاره نو علما وایي چې حمد اوچت لفظ ځکه منتخب کړی شو چې د حمد خاوند خو وګوره که نه په دې ټول کائنات کې بل څوک شته بل څوک دی چې د هغه په لفظ حمد سره تعریف وکړی شي سوا د الله د ذات نه عزیزانو الله هغه ذات دی چې په یو سکند کې در باندې دنیا آبادولم شي او په یو سکند کې در باندې دنیا ورانولم شي الله هغه ذات دی چې د شپې تا څه تصور کړی چې سبا له به دا کوم دا به کوم دا به کوم دا الله فرمایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا هیڅ نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم هیڅ نفس ته دا علم نشته چې زه به سبا څه کوم اراده یې څه کړي وي او سبا له ورپېښ څه شي الله دې امان راکړي تاسو وګورئ د بادشاهانو کورونه ښځې بچي محل خوند و رنگ کې مبتلای او په سکند کې په قیامت جوړ شي او د دې پاکستان بادشاهانو کې یو ضیاء الحق تیر شوی کور کې به سالو او یا چې خبر ورته راغی کور ته چې پاس 50 کې دماکه وشوه او ضیاء الحق سره د ټولو مرګرو ټوکړي ټوکړي ځمکې ته راپرېوت یو شعر دی وہی خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے خوشحالی سره زرګونه غمونه وي چېرته چې دوپړی غږېږي هلته بیا ویرونه کېږي په دې علاقه کې ما لیدلي په جنګ کې روانې ښځې او نر او ګډېږي او ډزې پکې کوي ناګانه پکې یو ګډېدونکې وویشتې شي په هغه جنګ کې مور او خویندې هم روانې وې چې ویشته هغوی پې ورغلې یا یې لاسونه پرکول یا یې په مخ والو شروع وکړه یا یې میم مور او خویندې ګډېدې اوس یو سکند کې او یا یې چې وکتو چې پړس په سینه ولګېدو او سلګۍ وایي یا هغه لاسونه پړکولې بیا په ویرونو شروع وکړه تاسو څه شئ هېڅ شی څه چې دی الله دی څه چې دی الله دی که دنیا کې هم د الله په سفر دی دا تا سره چې څه کېږي هغه یې کوي او د مرګ نه وروسته هم بیا چې در سره څه کېږي الله یې کوي نو زما عزیزانو یا خو منځونه پرېږدئ هېڅ دا د چرګانو د ډغرو نه جوړي دا قوم به صحیح و منځونه به دا ملک به څه شي او د دې مشران به څه شي قسم په خدای دی
زه چې سوچ کوم نو زما ته دا رایاد شي چې بېغمه به د شپې د حضرت عمر قوم موده کېده چې زما په کوڅو کې زګیا دی سر څوکیدار ګرځي بېغمه به د شپې د هغه قوم موده کېده نن په دې ملک کې ته د شپې بېغمه موده کېدی شي په رڼا ماښام باندې سړي در ننوځي کور ته او ښځې مرګده وتړي او کور کې د جارو ووایي شوي دي که نه په رڼا ماښام په رڼا ورځ په لاره روانې او تماچه در باندې کېږي د مزغو ته چې راوباسه چې څه دي در سره کینې لاړې په رڼا ماښام په رڼا ورځ او دوی وایي وسلې راټولې کوي وسلې راټولې کوي معین اګر صاحب زمونږ وزیر داخله دی وسلې راټولې کوي مال چې دی د غلو سره میلاو دی که څه بلا ده چې د کورونو نه وسلې ټولې کوي او د غل نه به ستا هغه تیتان وسله ټوله کړي د ډاکوانو نه ته وسلې ټولولی شي وسلې راټولې کوي وسلې راټولې کوي قوم هم ورسره سم کار و لاړه زاړه زاړه ټوپکونه یې واخېسته زنګوالي او مردار او بس هغه یې پولیس ته حواله کړه او پربټ یې واخېستو چې ما دومره ټوپک ورکړه ما دا د ځوان هم نه دا قوم هم دومره کمقل نه دی معین اګر صاحب چې څومره ستا پې خیال دی هلته پکې لیډران بیان ورکړي چې جهاد لږ رو کوي صدر صاحب جهاد ته دغه ته روان دی شمس الدین استاد ته روان دی هندوستان ته څه څه نوم دی د هندوستان د صدر څه نوم دی واجپائی دا څه نوم دی واجپائی که واجپائی دی او کاره بلا ده خو 90 کروڑ دنیا صدر کړی او دی ور روان دی صاحب هلکه هلته به ده ته سلوک نه کېږي چې د فوج په دغه کې وردی کې ورشي د ولزه صدر شیرواني واچوله هلته به سلوک ورته وشي نو واجپائی ته روان دی واجپائی ته روان دی او د کشمیر خبره به کېږي او د کشمیر د امیر صاحب په توپه ولګه دی کشمیر نه تاسو څه جوړ کړي کشمیر خو که آزاد شو که پاکستان ته ملاو شو پکې ریسټ هاوسونه به جوړ شي مري او نتګلی به ترې جوړه شي لکه سوات چې د والي سوات نه آزاد شو او په بحرین او مدین کې ورشه ټول اوړی د زنا ډیپوي ټول اوړی هر یو ډله ځان سره یو دمه روانه کړي او نتګلی او مري او مدین او بحرین ته یې بوځي ټول اوړی